بسم الله الرحمن الرحیم. واذا حضر او کله چې حاضر شي القسمه تقسیم د مال ته اولو القربى خپلوان نسبی خپلوان والیتامى او یتیمان والمساکین او مسکینان فرزقوهم منه ورګړی تاسو دوی ته د دینه وقولوا او وای لهم دوی ته قولا خبره معروفا خا د شریعت مطابق وليخش الذين او ادي يريږي هغه کسان لو ترکو کپریګ دی دوی من خلفهم رستو د خپل ځان نه ذریه بچی ضعافا کمزوري خافون يريږي عليهم پاغوي باندې فليتقوا الله پس ادي يريږي د الله نه وليقولوا او وایدي قولا خبره سديدا برابر حق خبره ان الذين بشکا کسان اکلون چې خوري اموال الیتاما مالونه د یتیمانو ظلما په ظلم سره انما یاکلون نو بشکا اچوي دوی فی بطونهم په ګیړو خپلو کې نارن ور وسيصلون سعيرا او زرد چې داخل بشي دوی سوزون کې ورته یوصيکم الله مضبوط حکم کوي تاسو تعالی فی اولادکم په بار د میراث د بچو تاسو کې لذکری چې د پاره د یو نارینه حصہ د په میراث کې مثلو پشان حظ الانثیین د برخې د دوو زنانو ده فإن كنا پس کچری وی وارثان نسان صرف زنانه فوق سنتین زیات د دوونه فلهن نو د پاره د دوی ثلث دو برخې دي دو درېمی دي ما ترکا د هغه مالنا چې پرې خودلې دی مړی و ان کانت او کچری وی واحده یو زنانا فلها النصف نو د پاره د غی نیمه برخه ده ولی ابویه او د پاره د مور او پلار د غمړی لکل واحد د پاره د هر یو تن منهم السدس د دوی ناش پغم برخه ده مما د غمالنا ترکا چې پرې خودلې دی مړی ان کان له په دې شرط چوي دا غمړی ولدن بچی فإن لم يكن له ولد پس کچری نو د مړی بچی وورثه او میراث وړي د دنا ابواه صرف مور او پلار فلامه نو د پاره د مور الثلث دریمه برخه ده فإن كان له اخوه او کچری د مړی رونه خويندې فلامه السدس نو د پاره د مور شپږمه برخه ده من بعد وصیت خو پس داغه وصیتنا یوسوی چې وصیت کوي د مړې بها او دین پاغي سره او پس د قرض نه آباؤکم پلاران ستاسو و ابناؤکم او زامن ستاسو لا تدرون نه پوهیږئ تاسو ایهم چکم یو په دوی کې اقربو نزات نږدې دی لکم تاسو ته نفعن په فایده کې فریضتن دا برخی مقرر کړی شوی دی من الله د طرف د الله نه ان الله بشک الله کان دی علیما خپوها حکیما حکمت والا